تازه خبر: چین د کرونا وایرس له امله د مړ شوو کسانو شمېر 900 زیات شو. په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړ شوو کسانو شمېر 908 ته ورسېد او 13 ورځ د یادې وایرس له امله تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوازې 13 ورځ په چین کې د کرونا وایرس له امله 99 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ټول چین کې د کرونا وایرس له امله له 40,000 زیات کسان اغېزمن شوي او 1,80,000 کسان تر پلټونو لاندې دي چې دوی ته خو به دا وایرس نه وي رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس د څېړنو او چین سره د مرستې لپاره خپل پلاوي په ضمن بیجینګ ته لیږلی دی. د چین حکومت وایي تر اوسه 3,280 کسان تر درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي دي. د چین د نوي امریکا د رخصتیو د پوره کېدو سربېره د چین حکومت تر 13 جنوري له 11 نیټې وروسته د مامورینو رخصتي تمدید کړه او نن دوشنبه دولتي ادارو خپل رسمیت پیل کړ. خو لا هم د ډیرو ادارو مامورین خپل دندې ته نه دي راګرځېدلي. په 2003 کال کې د هم چین کې د سارس وبا ګډه شوې وه. هغه مهال د یادې وبا له امله 202 تنو مړ شوي ول. خو د کرونا وایرس د قربانیانو شمېر د سارس ناروغۍ تر قربانیانو زیات دی. ګران دوستانو که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق پر وخت او تازه خبرونه نشروو نو چینل سره سبسکرایب کړئ.